د خلفاء الراشدین سیرت. محترم ورونو، زموږ بحث تر هغه ځای رسیدلی وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 14 کاله په خپل قوم کې واوسېدی چې هغه یې د رحمان و عبادت ته رابلل او د بوتانو په پرېښولو یې امر کول، مګر د قوم څخه بې له لږو نفرو بل چا ایمان نه راوړي، او دغو لږو نفرو د دې قدرت نه درلودی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه آزارونه منع کړي، او نه د علیه الصلاة والسلام و دین ته عزت او لوړوالی ورکولای سوای، او نه د خپل ځانو څخه دفاع کولای سوای، ترڅو چې الله جل جلاله ستاسو د فضیلت اراده وکړه او تاسو ته عزت او کرامت راوستي، او تاسو د اسلام په نعمت خاص کړاست. پر الله جل جلاله او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ایمان راوړل ستاسو نصیب وګرځاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اصحابو څخه دفاع ستاسو برخه سوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د دین عزت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمنانو سره جهاد ستاسو نصیب سو. تاسو واس چې تر بل چا د علیه الصلاة والسلام پر دشمنانو شدید واس، ترڅو چې عرب که خوش و که ناخوش د الله جل جلاله د امر تابع سو، او الله جل جلاله ستاسو په واسطه و خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته ځکه تابع کړ. ستاسو په تورو ټول عرب و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تکشته او تسلیم سو، او بیا الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حال کې وفات کړي چې دی علیه الصلاة والسلام ستاسو څخه راضي وو، په تاسو سترګې یخي او روښانه وي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلافت بې له ګډون او اشتراک څخه د نورو خلقو د ځان دپاره واخلي. دغه خلافت یوازې ستاسو حق دی. دا د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ویناوه چې خلافت د انصارو د پاره غوښتي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه خبرې کولې، ما هم د خپل ځان سره خبرې جوړې کړې، او دا مې اراده وه کم وخت چې د سعد ابن عباده خبرې خلاصې سي، بیا به زه د خبرو په جواب کې خبرې وکم. کم وخت چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه د خبرو کولو څخه فارغ سو، عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ سو غواړي چې خبرې وکړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر لاس ونیوي او ویل على رسلك یا عمر، یعنی ته تلوار مکوه. عمر رضی الله تعالی عنه وایي زه کښېنستم، او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او ویل ای خلقو، موږ مهاجرین یو او تر ټولو خلقو په اسلام کې د مخه یو، حسب او نسب مو تر ټولو عزتمن دي، ژوند مو میانه دي، او په خلقو کې مو درجه لوړه ده، نسل مو تر هر چا زیات، او په قرابت کې تر هر چا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نږدې یو، تر تاسو د مخه مسلمانان سوي یو، او په قرآن کریم کې تر تاسو د مخه ذکر سوي یو. الله جل جلاله فرمایي والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، چې دا د سورة توبه 3 نمبر آیات دی. موږ مهاجرین یو، تاسو انصار یاست، په دین کې زموږ ورونه یاست، په فی او غنیمتو کې زموږ شریکان یاست، پر دشمن زموږ مرسته کوونکي یاست، ځای مو راکړئ، زموږ غم شریکي مو وکړه، الله جل جلاله دې ښه بدله درکړي. موږ امیران یو او تاسو مو وزیران یاست. عرب نه تابع کیږي مګر د قریش و قبیلې ته. تاسو د خپل ورونو سره په هغه شي کې چې الله جل جلاله د خپل فضل و دوی ته ورکړي دي رقابت او منافسه مکوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي هغه چې زما په نیت کې و چې زه وایم د هغه څخه داسې شی نسو پاته چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یې ونه وایي. او بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر او ابو عبیده رضی الله تعالی عنهما تر لاس ونیول او ویل ما دغه دوه نفر انتخاب کړی دي، هر یو چې تاسو خوښ وي د هغه سره بیعت وکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي د په ټولو خبرو کې زما دغه خبره نسوه خوښ، ځکه زه څنګه پر داسې قوم امریت وکم چې په هغه قوم کې دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ موجود وي. څرنګه چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ مریض وو، پس له خبرو کولو څخه په پټو کې ځان وپیچي او دالته په سقیفه کې
د یو دیواله و بغل ته څنګ واچاوه. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تر خبرو کولو وروسته حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنہ چې د انصارو څخه و ولاړ شو. پس له حمد او ثنا او درود څخه وویل د مسئلې حل زما سره دی. هغه دا چې یو وار دی امیر زموږ له طرفه څخه وي او بل وار دی ستاسو له طرفه څخه وي، یعنی خلافت به په نوبت کو. خو دلته غالمغال شروع شو، هر یو خپل فکر او نظر بیانوي. خبرې ګډوډې سوې او له هر طرفه आवाजونه راپورته سو. یو د بل خبرې نه سره اوري او نه پوهیږي چې څه وکړي. په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ودرېدی او په لوړ आवाज وویل: اے خلقو، دا ابو بکر صدیق دی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ملګری دی چې دوی په غار کې و. الله جل جلاله په قران کریم کې ذکر کړی دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په درازي وو چې ستاسو د لمانځه امام وي. آیا په تاسو کې داسې څوک شته چې په لمانځه کې د ابو بکر امام سي؟ حال دا چې امامت د امیر وظیفه و، نو که هر څوک امیر وي هغه باید امام هم وي. نو که بل څوک امیر او د مسلمانانو امام سي، آیا هغه دا قبلوي او د دې لایق دی چې د ابو بکر امام دی هم وي؟ حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دوی د پاره امام ګرځولې دي. دغه سوال په جواب کې انصار وویل: نعوذ بالله ان نتقدم ابا بکر، په الله سره پناه غواړو چې موږ به تر ابو بکر د مخه کیږو، ځکه په ټولو مسلمانانو کې داسې څوک نو موجود چې هغه د ځان د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د امامت وړ او لایق وبولي. او په اصحاب کرامو کې دا معلومه او مشهوره خبره و چې امیر به امام هم و. نو صحابه کرام په دې نه ورازي چې د داسې چا امامت وکي چې هغه څوک دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د پاره امام ګرځولې. کوم وخت چې ټول مسلمانانو د دغه پوښتنې په جواب کې دغه جمله نعوذ بالله ان نتقدم ابا بکر وویل، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وویل: لاس دې را وغځوه یا ابا بکر چې بیعت در سره وکم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم لاس ور وغځاوه او مسلمانانو بیعت ور سره وکړ. دا ولی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې راضي سو چې بیعت ور سره وسی؟ آیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت په شوق یا هیڅ کله نه؟ څنګه چې رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو اختلاف ولیدي، دغه اختلاف د لری کولو او لمنځه وړلو د پاره یې دا کار وکړي. په دغه نازکو او باریکو وختو کې چې د اختلاف او تفرقه څخه بیره او ډار موجود وي، بل فوري او قطعي فیصله څخه بل چاره نشته. کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د بیعت کولو د پاره لاس وروغځاوه، د مخه تر دې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیعت ورسره وکړي، د انصار څخه یو نفر چې بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نومېدی وروغورځېدی. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاس یې ونیوي او بیعت یې وکړي. دغه سړی که څه هم د انصارو څخه وو، خدای غوښتل چې اول هغه څوک سي چې بیعت کوي او په بیعت کولو کې اول نفر هم سو. دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیعت وکړي او خلقو په بیعت کولو شروع وکړه. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ چې مریض او پروت و، د خلقو د ډیروالي او ازدحام په سبب تر پښو لاندې کېدی او خلق پر خطل. نو د بني ساعده د ثقيفه د مشورو او بحثو انتها او فیصله د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره پر بیعت کولو وسو. دغه بیعت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت په ورځ چې د دوشنبه ورځ و د مازیګر تر مانځه وروسته وسو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اوسه په کور کې دی. سبا ورځ چې د سه شنبه ورځ و او خلق د ماپښین د مانځه لپاره سره یو ځای شو، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اراده وکړه چې منبر ته وخیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل: لږ انتظار وکړه یا ابا بکر، او په خپل عمر رضی الله تعالی عنہ منبر ته وختی او ویل: ستاسو د شورا خلقو
ستاسې د نبی د خلافت دپاره د هغه پر هغه صاحب او ملګري اتفاق وکړي چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم سره په غار کې ملګری وو، نو ولاړ سئ او بیعت ورسره وکړي. خلق هم ور ولاړ سوه او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره پر بیعت کولو ازدحام او رش جوړ سو. هر یو غواړي چې تر هغه بل د مخه بیعت وکړي. کله چې بیعت پای ته ورسېدی او ټولو خلقو بیعت وکړي، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه منبر ته وختي، د الله جل جلاله حمد او ثنا یې وویل او پس له درود پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وویل: اما بعد، ای خلقو، زه پر تاسې امیر وګرځول سوم او تر تاسې بهتر نه یم. اصلا دغه جمله د ده رضی الله تعالی عنه له طرفه تواضع وه، کنه دی رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شاهدی پس له انبیاء علیهم السلام څخه تر ټولو انسانانو بهتر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: پس له انبیاء څخه تر ابوبکر ښه او بهتر پر ځکه نه دی ګرځېدلی. نو د کومه وخت څخه چې الله جل جلاله بشر پیدا کړی دی، بیا د قیامت تر ورځې پورې بې له انبیاء علیهم السلام څخه تر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بل د لوړې درجې خاوند نسته. اوس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دغه خپل خطبه کې خپل ختمه شه یا د خپل حکم طرز او طریقه بیانوي چې زما حکم به څنګه او څه ډول وي. نو یې وویل: کمی ښه کول مرسته مې کوي او کمی مخالف یا کوږ کار کاوه تاسې مې پر لار برابروي. د دې څخه دا معلومه سوه چې امیر ته باید نصیحت وسي. بیا یې وویل: رښتیا ویل امانت دی او درواغ ویل خیانت دی. یعنی هیڅ وخت به د یوې موضوع په باره کې خلاف درته ونه وایم، بلکې صادق او صریح به یم. په معلوماتو او اخبارو کې به اړول او مخالفت نه وي. نو ځکه یې وویل: الصدق امانة والکذب خیانة. د حکم کولو قانون هم دغه دی. هر حاکم باید د خپل ملت سره صادق وي، نه لکه د نن ورځې ځینې حاکمان چې د ملت سره سراسر په درواغو او خطا ایستلو ژوند کوي. هر امیر چې خپل ملت ته درواغ وایي هغه خائن دی. اول ستاسې ضعیف زما په حضور کې قوي دی تر څو چې حق یې ور اخلم ان شاء الله، او ستاسې قوي زما په حضور کې ضعیف دی تر څو چې د ده څخه حق اخلم ان شاء الله. او هر قوم چې فی سبیل الله جهاد پریږدي هغه قوم ته الله جل جلاله ذلت او خواري راولي. یعنی جهاد ته دوام ورکوم او نه پریږدم. او په هیڅ قوم کې فواحش نه دي نشر شوي مگر الله جل جلاله پر هغو عام آفت نازل کړی دی. یعنی فحشا ته به هیڅ کله اجازه ورنکم، د فحشا په باره کې به هیڅ نرمي ونکم. اول ترڅو چې د الله او رسول الله اطاعت کوم زما اطاعت کوي، او کما د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نافرمانی وکړه بیا نو زما اطاعت پر تاسو نه دی لازم. او په اخر کې وویل: خپل منځ ته مو ولاړ سئ يرحمکم الله. دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت د دورې اولنی مختصره او جامعه خطبه او خلقو د ماپښین منځ ادا کړ. د ځینو اصحاب کرامو د نه بیعت کولو سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلافت شرف د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په نصیب شو. ټول مسلمانانو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره بیعت وکړي بیل لږ نفرو چې و بیعت ته نسو حاضر، چې د هغې جملې څخه یو هم حضرت علی رضی الله تعالی عنه او په دغه باره کې چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیعت نه دی کړی. ځینې کسانو د خیالاتو د پاره د آس زغلولو میدان جوړ کړی دی او په دغه باره کې چې یې څه خوښه وي هغه وایي. مګر په حقیقت کې دغه بیعت نه کولو قصه او بیا بیرته د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د بیعت کولو واقعه په هغه صحیح احادیثو کې چې امام مسلم او نور یې روایتوي موجوده ده. امام مسلم رحمه الله د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي
چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر رحلت ورسته و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته نفر ورولېږي چې په هغه مال او جایداد کې چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه پاته وو په هغه کې خپل د میراث حصہ غوښته. دغه مال او جایداد چې شو دا هغه فیو چې په مدینه منوره او فدک کې د يهودو د پاته مالو څخه ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورسېدلی او بل هم د خیبر 15مه حصہ و چې هغه هم ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورپاته و او د علیه الصلاة والسلام تصرف پکښ کاوه. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها دغه میراث څخه خپل حصہ غوښته، مګر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایلی دي نحن معشر الانبیاء لا نورث ما تركناه صدقه انما ياكل آل محمد من هذا المال. یعنی موږ انبیاء شی په میراث نه پریږدو، میراث مو نه ویشل کیږي، هر هغه شی چې زموږ څخه پاتې سي هغه صدقه او خیرات دي، مګر د محمد صلی الله علیه و وسلم اهل او اولاده د هغه مال څخه خوړل او مصرف کوي. نو هر شی چې د نبی څخه پاتې سي هغه صدقه او خیرات دي، د نبی اقربای په ملکیت نسی اخیستلای، مګر هو اوس دغه مال څخه د محمد صلی الله علیه و وسلم کورنۍ خپل مصرف اخلي او خپل مصرف ځینې کوي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل په والله زه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم وصدقته هیڅ تغییر نه ورکوم، کم چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په وخت کې و هغه سی بوي، زه هیڅ تغییر نه پکښ راولم، خو د هغه مال څخه به پر هغه پخوانی ډول ستاسو مصرف در تقسیموم. څرنګه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې څخه انکار وکړي چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته یو شی په ملکیت ورکړي، ځکه د سره دغه حدیث موجود وو چې انبیا نه میراثيږي یا میراث نه تقسیمیږي او په حدیث شریف عمل کول حتمی او ضروری دي. نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په خپل زړه کې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څخه ناراضه غونډه و او ویل ما ولې دا حدیث نه دی اوریدلی، حال دا چې زه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لوریم. مقصد دا چې دلته یو اختلاف پیښ شو. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څخه خفه او ناراضه غونډه شو او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یې پریښاو. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر رحلت ورسته 6 میاشتې ژوندۍ و. کوم وخت چې دا وفات و د دې خاوند حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شخه کړ او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یې د دې په وفات نکړي خبر. د جنازې المنز حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پر ادا کړ، که څه هم دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وظیفه و چې د جنازو المنز به ادا کاوه، خاصتا هغه جنازه چې و درجه به هم درلوده. تر دغه وخت مسلمانانو دا فکر کاوه چې علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ په دې سبب بیعت نکوي چې فاطمه رضی الله تعالی عنها په قهر نس، ځکه دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څخه خپاوه. مګر کوم وخت چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وفات و خلق داسې دلیل او سبب نه لیدي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره بیعت ونکړي. نو مسلمانانو پر حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ملامتیا ویل چې ولی بیعت نکوي، او نور هغه کسان چې هغه به د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په سبب بیعت نو کړي هغه طلحه ابن عبید الله او زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنهما و هو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د موقف او رای انتظار کاوه او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم پر خپل خیال پری ایشو. مگر کم وخت چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وفات و خلق و علی رضی الله تعالی عنہ ته مخ ور واړاوه چې اوس خداسي سبب نسته چې ته دې بیعت ونکې
او مسلمانان پر دې ټینګ وو چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ باید بیعت وکړي. نو حضرت علي رضی الله تعالی عنہ او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته نفر ورولېږي چې راسه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم ورغلی. کم وخت چې دوی سره کښېنستل حضرت علي رضی الله تعالی عنہ پس له حمد او درود په خبرو شروع وکړه او ویل یا ابا بکر موږ ته ستا فضیلت را معلوم دي او کم شی چې الله جل جلاله تا ته درکړی دي په هغه کې رقابت او منافسه نه در سره کوو. یعنی ستا د فضیلت څخه انکار نه کوو او نه خلافت در څخه غواړو، مګر تا په دې کار کې یوازې خپل رایه وچلول. حال دا چې د هغه قرابت په سبب چې موږ یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره لرو، موږ د ځان دپاره حق لیدی. اوس د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ دغه خبره دا امکان لري چې مقصد یې خلافت وي یا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم میراث مقصد وي. یعنی تا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د میراث څخه موږ ته شی را نکړي او موږ وایو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قرابت په سبب زموږ حق پکښ شته. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چپ او پټه خوله ناست دی، څه نه وایي، ترڅو تر سترګو یې اوښکې راتوی سوې او پس له ژړا څخه یې وویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اقربا ما ته دونه خوښ دي چې د هغو سره تر خپلو اقرباو زیات تعلق او دوستي لرم. یعنی تاسې زما تر کورنۍ و ما ته رانږدې یاست، مګر هغه مسئله چې د دغه مال په سبب زما او ستاسې په منځ کې ده، دلته دا معلومه سوه چې خبره د خلافت نه وه بلکې خبره د مال ده. ځکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په صراحت سره وویل مګر هغه مسئله چې د دغه مال په سبب زما او ستاسې په منځ کې پیدا سوې ده، زه په هغه موضوع کې تر حق نه یم تیر سوی او هغه کار چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کاوه زه یې کوم او کړی مې دی. دغه مالونه ما د ځان دپاره نه دي اخیستي، لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه څخه ستاسې نفقه درکول زه یې هم درکوم. مقصد دا چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ موضوع روښانه کړه چې ما مالونه د ځان دپاره نه دي اخیستي او دا چې ستاسې په تصرف کې نه درکوم د هغه سبب هغه حدیث دی چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اوریدلی دی او زه د هغه حدیث څخه مخالفت نسم کولای. حضرت علي رضی الله تعالی عنہ قانیس او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وویل نن زما او استاد بیعت موعد او وخت دی. کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ماپښین منځ ادا کړي منبر ته وختي د الله جل جلاله حمد او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې درود ووایي. د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ شان او مقام یې وستایل. د هغه نه بیعت کول او هغه سبب چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د نه بیعت کولو د پاره عذر باله بیان کړي او د منبر څخه راکښته شو. بیا نو حضرت علي رضی الله تعالی عنہ منبر ته وختي حمد او درود یې وویل. د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ درجه او مقام فضیلت او شوالی یې بیان کړه او ویل دا چې ما تر اوسه پورې بیعت نو کړی دا د ابو بکر سره رقابت نو او نه پر هغه شی انکار وو چې په هغه سره الله جل جلاله ودته فضیلت ورکړي مګر موږ د ځان دپاره یو حصه بللې وه. یعنی په دغه مالو کې موږ حصه غوښته او هغه حصه د موږ ته را نه کړه، نو خود موږ په خپلو زړو کې خفه او ناراضه وو. په دغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي وایي مسلمانان د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ په خبرو خوښ شوه او علي رضی الله تعالی عنہ ته وویل هو دا صحیح ده، یعنی دا د حق دی چې خفه او ناراضه سي. کوم وخت چې علي رضی الله تعالی عنہ بیرته د هغه خپل فکر څخه رجوع وکړه، یعنی تر خپل خفګان او نه رضایت تیر سو، نو د مسلمانانو په زړه کې ځای ونیوي ځکه چې دا موضوع په آرامي سره فیصله شوه. کوم وخت چې خبرې پای ته ورسېدې نو حضرت علي رضی الله تعالی عنہ بیعت وکړي. تر ده وروسته طلحه ابن عبید الله او زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنهما هم بیعت وکړي.
ځینې هغه نور کسان چې هغه هم د بیعت څخه پاتې سوي وو هغه هم بیعت وکړ او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ټولو په خوشي او اتفاق سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ وګرځیدي. اوس نو په دغه معلوماتو سره پر هغو کسانو رد دي چې دوی وایي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بیعت نه دی کړی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بیعت کړی دی او د بیعت د زندولو سبب یې هغه چې موږ درته بیان کړو. د اسامه رضی الله تعالی عنہ د لشکر لیږل د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند په آخري حصہ یا په آخرنیو صفحو کې تاسو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت حالات ولوستل او دا هم هلته در معلومه سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل رحلت دمخه یو لشکر جوړ کړی وو چې په شام کې د قزاعه پر قبیله حمله وکړي. هغه قبیله ته د هغه بدو او ناوړه اعمالو جزا ورکړي او په دغه حمله سره رومیان هم وبېروي چې دغه لشکر مشر او قومندان اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما مقرره کړي چې دغه لشکر د سیرت په کتابو کې د اسامه لشکر په نامه سره مشهور دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې لشکر د مشرتوب د پاره په دې سبب اسامه رضی الله تعالی عنہ اختیار کړي چې خلق ته د اسامه مقام او درجه ور معلوم کړي. مګر هلته یو بل سبب هم وو، هغه دا چې د قزاعه قبیله هغه د معتد جنگ قبیله ده او دوی هغه څوک دي چې د اسامه پلار زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ یې په شهادت رسولی وو. نو داسې معلومیږي لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې غوښته چې اسامه د خپل پلار د قاتلانو څخه بدله او انتقام واخلي. کوم وخت چې د اسامه لشکر جوړ سو او بیا دا خبر نشر سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت وکړي او مدینه منوره ته له هر طرفه دا خبرونه راورسېدل چې خلک مرتد او د اسلام د دین څخه واوښتل. نو اسامه رضی الله تعالی عنہ په عوض د دې چې د قزاعه و طرف ته حرکت وکړي معتل سو، غواړي چې پوسي چې اوس څه پیښیږي ځکه اوس په حالاتو کې تغیر راغی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت وکړي او ډېر مسلمانان مرتد سو. واقعا هم حالات داسې و چې ټوله جزیره العرب د دینه واوښتل. ټول هغه کسان چې ایمان راوړی وو مرتد سو، د اسلام دین یې پریښاوه بیله د درو شارو د خلقو څخه چې هغه پر خپل اسلام پاتو. هغه درې شارونه دغه اول مدینه منوره او د هغې شاوخوا پر خپل اسلام پاتې سو. دوهم طائف، هغه طائف چې تر ټولو شارو وروسته ایمان راوړی وو. تاسو ته معلومه ده چې اهل طائف د مکه مکرمه تر فتح او د حنین تر جنگ وروسته مسلمانان سو. مګر څرنګه چې اسلام یې فصدق او اخلاص سره وو سره د هغه اولنی ځنډ او تاخیره بیا هم پر هغه خپل ایمان ټینګ پاتې سو. دریم مکه مکرمه، که څه هم په مکه مکرمه کې د مرتد کېدلو خبرې کېدې نږدې و چې اهل مکه هم اسلام پریږدي او د ردت په باره کې تر داسې اندازې خبرې نشر سوې چې د مکه مکرمه امیر وتښتېدی او پټ سو. مکه مکرمه بېله امیر پاتې سو. خو په دغه وخت کې سهیل ابن عمرو چې د اهل مکه څخه وو، شاعر او خطیب هم وو، ودرېدی. دغه سهیل ابن عمرو هغه څوک دی چې د بدر په ورځ د کفارو ملګری وو او مسلمانانو په بندیانو کې ونیو. څرنګه چې دی شاعر او خطیب وو نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اسلام پر ضد به شعرونه ویل او بیانیه به ورکولې. نو کله چې په بندیانو کې ونیول سو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله اجازه راکړه چې سره ور پریکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پرېږده یا عمر. څرنګه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر قهر ورته راغلی و ځکه دغه سهیل هغه څوک دی چې د اسلام پر ضد شعرونه وایي، بیانیه ورکوي، څنګه یې پرېږدي؟ او په هغه وخت کې شاعر د اعلان د پاره داسې و لکه د نن ورځې تلویزیون
او د دشمن د تلویزیون سټیشن باید خراب کړل شي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله چې وجنه یې نه نو اجازه راکړه چې ټول غاښونه ور وکاږم چې بیا نه تقریر کولای شي او نه شعر ویلای شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل پرېږده یا عمر شای چې دی داسې موقف او دریز غوره یا اختیار کې چې بد به نه بولي. یعنی شای یو وخت په دغه شعر او تقریر داسې کار وکړي چې هغه کار یې د ستاینې وړ وي. نو اوس د ردت په وخت کې هغه ورځ راغله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بدر په ورځ د هغې ورځې زیری ورکړی وو. د سهیل هغه ښه موقف او دریځ ښکاره سو. اوس چې اهل مکه د ردت په باره کې خبرې کوي سهیل ودرېدی او ویل والله د هر چا څخه د ردت او مرتد کېدلو خبرې واورم سر به یې ورپرېکم. خلقو دا فکر وکړي چې دی نور ملګري هم لري چې خلقو ته د سر په پرې کولو سره وعدې ورکوي. حال دا چې د سره بل هیڅوک نه و. نو ټول اهل مکه وبېرېده او د ردت د خبرو څخه چپ سو. نو مکه مکرمه هم هغه دریم ښار دی چې د سهیل د ثابت ایمان په سبب پر ایمان پاتې سو. مقصد دا چې دغه درې ښار پر ایمان پاتې سو: مکه مکرمه، مدینه منوره او طائف. نور ټول جزیره العرب مرتد سو. دغه مرتد کېده یا د دین اوشتل پر څو ډوله و. ځینې داسې و چې د ټول اسلام څخه منکر سو، مطلق د اسلام او مسلمانانو دشمنان وګرځیدل. ځینې بیا داسې و چې پر اسلام پاته و مګر د زکات ورکولو څخه انکار وکړي. یعنی المنځونه یې کول، روژې یې نیولې، یوازې د زکات ورکولو څخه انکار وکړي. ویل موږ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته زکات ورکاوه، اوس چې هغه نسته بل چاته نه ورکو. خو د ردت دریم قسم په داسې شکل سره وو چې ځینې داسې خلک پیدا سوه چې د نبوت دعوه یې کول. اول طلیحه ابن خویلد الاسدی د نبوت دعوه وکړه. بنو اسد چې په خپله د ده قبیله وه د طلیحه متابعت یې وکړي. بنو طی چې د حاتم طایی قبیله وه د طلیحه متابعت یې وکړي. همدارنګه غطفان چې د عربو د هغو لویو قبیلو څخه ده د طلیحه متابعت یې وکړي. دوهم مسیلمة الکذاب چې د بنو حنیفه د قبیلې څخه دی د نبوت دعوه یې وکړه او بنو حنیفه یې متابعت وکړي چې دغه د بنو حنیفه قبیله په خپل ډیره لویه او قوي قبیله وه. دریم په یمن کې اسود العنسی د نبوت دعوه وکړه او د یمن ډیرو خلقو یې متابعت وکړي. مسیلمة الکذاب او اسود العنسی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند او حیات کې د نبوت دعوه کړې و، خو شهرت او لوړوالی یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته و. څلورم سجاح بنت الحارث التغلبیه چې یوه ښځه وه د نبوت دعوه یې وکړه او د دې قبیلې چې د تغلب قبیله وه او ځینو نورو د عربو او باشانو یې متابعت وکړي. تقریبا د عربو ټولې قبیلې مرتد سوې. بنو تمیم چې مشر یې مالک ابن النویره و، حوازن، عبس، زبیان، بني اسد، کنانه، بنو حنیفه، بحرین، دغه ټول مرتد سو. او بحرین دغه د نن ورځې بحرین نه دی بلکې د احساء و ټولې منطقې ته بحرین ویل کېده چې قطر او موجوده بحرین هم پکښې داخل و. نو بحرین هم د دینه واوښتي او مرتد سو. همدارنګه عمان، یمن، حضرموت، نجد، غطفان، تغلبه، بنو سلیم، کنده، نجران، دا ټولې قبیلې مرتد سوې. مسلمانان په داسې حال او موقف کې سوه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي لکه په سپین غوایي کې یو تور وریښته. مسلمانان ډېر لږ او له هره طرفه محاصره وه. ټولې قبیلې د اسلام او مسلمانانو ضد وګرځېدې. په دغه پریشانه وخت او حالت کې د مسلمانانو په منځ کې مشورې شروع شوې چې آیا اسامه د لښکر سره باید هغه خپل وظیفه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورفرمایلی و چې د قزاعه پر قبیله حمله و پسې پوره کړي، که دغه د کفر د لوی موج په مقابل کې
د مدینې منورې د ساتلو دپاره پاتې سي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رایه او نظر داوه چې دغه لوی طوفان په مقابل کې باید د نرمۍ څخه کار واخیستل سي او دغه څو کار عملي سي. اول د اسامه لشکر باید دلې پاتې سي چې مدینه منوره وساتي. دوهم هغه کسان چې زکات نه ورکوي هغه باید اوس پرېښول سي. د هغو سره به اوس جنگ نه کوو تر څو چې دغه د کفر موجونه او څپې پای ته رسیږي. مګر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه رأی نه کړه قبوله. ویل د اسامه لشکر باید په خپل وظیفه پسې ولاړ سي. زه به هغه بیرغ چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم تړلی دی هیڅ کله خلاص نه کم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او هغه کسان چې په دغه مجلس کې حاضر و هغه وویل یا ابابکر که خلق پر مدینه منوره حمله وکړه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل جنگ ورسره کوو. دوی ویل جنگ په چی شي ورسره کوو؟ که د اسامه لشکر ولاړ سي موږ بل څوک لرو. فقط دغه لشکر دی چې موږ ته راپاته دی. جنګیالي یا د جنگ خلق مو ټول په دغه لشکر کې دي او که دغه لشکر ولاړ سي مدینه منوره څوک ساتي؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یوازې زه جنگ ورسره کوم که څه هم سر مې پرې کړل سي خو هغه لشکر چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم جوړ کړی دی هیڅ کله نه راګرځوم. خلق په حیرت کې پاتې سوه چې دا څنګه دریځ او څونه ټینګار دی. واقعا هم هر چا چې د جنگ کولو قدرت درلودی هغه ټول د اسامه رضی الله تعالی عنه په لشکر کې و. بې له هغو څو نفرو څخه چې مدینې منورې ته پس له هغه څخه راغلي و چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم و اسامه ته بیرغ ورتړلی و او دوی د هغه په لشکر کې نه و داخل. یعنی یو څه لږ داسې خلق و چې پس له لشکر جوړېدلو څخه مدینې منورې ته راغلي و هغه په ښار کې پاته و. نور ټول جنگي خلق تر مدینې منورې د باندې په لشکر کې و. نو اوس د مسلمانانو ټول جنگي قوت فقط هغه د اسامه لشکر دی او هغه هم باید د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په امر ټول ولاړ سي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر خپل خبره او نظر ټینګار کاوه او ویل یا ابابکر که دغه لشکر ولاړ سي په والله دشمنان ټول مدینه نیسي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا والله باید د اسامه لشکر په خپل وظیفه پسې ولاړ سي. که څه هم د امهات المؤمنین پښې سپي خوري. یعنی که څه هم مدینه منوره تر داسې اندازې د خلقو څخه خالي کیږي چې سپي د امهات المؤمنین پښې خوري خو زه به دغه لشکر د هغې وظیفې څخه راونه ګرځوم چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورفرمایلې ده. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې تر ژیړه ونیوی ویې ښوراوه او ورته ویل اجبار فی الجاهلیه وخوار فی الاسلام. یعنی آیا په جاهلیت کې جبار شدید او قوي وي او په اسلام کې ضعیفه او بیریدونکې د چی شي څخه بیریږي؟ سبحان الله. د ترازو په لې واوښتې مشتداره معلومه و چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه حلیم او د زړسوي خاوند و. هغه چې ژر به یې ژړل سینداره پوست د نرم زړه خاوند و. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قوي جبار شدید او سخت سړی و. مګر په دغه ځای کې د حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه قوت معلوم سو تر داسې اندازې چې د عمر رضی الله تعالی عنه قوت د در رضی الله تعالی عنه په مقابل کې لږ او ضعیف سو. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر عمر فاروق قوي او شجاع سو. دا ولی دا قوت او شجاعت د کوم ورته راغی؟ د ایمان څخه. دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه قوي ایمان وو چې ودته دغه قوت او شجاعت ورکړي. لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي که د ټول امت ایمان د ابو بکر د ایمان سره وتلل سي د ابو بکر ایمان به تر دروند سي. پس له رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه یوازې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ایمان
د ټول امت تر ایمان دروند دی. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ایمان قوت په دغه سخت حالت کې چې تقریبا د ټولي جزیره العرب خلق د اسلام څخه واوښتل وځلېدی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امر وکړي چې د اسامه لشکر دی حرکت وکړي. لشکر رئیس او مدینه منوره د څو لږو نفرو په ساتنه کې پاتې شو. په دغه وخت کې دوه عربي قبیلو چې د عبس او زبیان په نامه سره یادېدلې چې په نجد او د طی په غرو کې اوسېدلې، همدارنګه د بنو اسد او کنانه د قبیلو یوې ډلې د مدینې منورې د حملې دپاره په ګډه سره یو لشکر جوړ کړي او دغه لشکر مخ پر مدینه منوره وررهي سو تر څو و ابرق نومي ځای ته ورسېدل چې و دغه ځای ته ذل قصه هم ویل کېږي او هلته یې واړول چې تر مدینې منورې پورې تقریبا د 3 ورځو مزل پاتو. دغه د مرتدانو لشکر دلته سره وویل موږ به یوه ډله مدینې منورې ته ولېږو چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره خبرې وکړي او ورته ووایي چې موږ مسلمانان یو خو زکات نه درکوو. نو یې یوه ډله مدینې منورې ته ولېږل چې ولاړ سي د ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره خبرې وکړي چې موږ مسلمانان یو منځونه کوو خو زکات نه درکوو. ډله رهي سوه او مدینې منورې ته ورسېده. کم وخت چې ښار ته ورننوتل ویلې ده چې مدینه منوره بالکل خالی ده، هیڅوک پکښې نسته. د اسامه لشکر تللی دی. دغه خلک چې د کومې موضوع دپاره راغلي وه په هغه باره کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره خبرې وکړې او دا یې امید و چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به د دوی خبره ومني، ځکه دوی ولیده چې مدینه منوره خالی ده، مسلمانان ضعیفه دي. مګر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دوی غوښتنه ونه منل او ویل دا هیڅ کله نشي کېدلی چې مسلمانان یاست او زکات نه راکوئ. هغه ډله بیرته په تش لاس رهي سوه. خو په عین وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا خطر هم حس کړي چې د دغو خلقو لشکر خو را رهي دی او په مدینه منوره کې د ساتنې دپاره څوک نسته. نو یې د مدینې منورې پر 4 طرفو 4 کوچنۍ ډلې د څارنې او معلوماتو دپاره ودرولې چې تاسې به څارنه کوئ او هر حمله که پر مدینه منوره راتله خبر به راکوئ. د دغو 4 ډلو مشران په دې ډول سره وه: علي ابن ابي طالب، طلحه ابن عبید الله، زبیر ابن العوام او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم اجمعین. او د مدینې منورې ټول اوسیدونکي امر کړه چې تاسې به په مسجد نبوي کې بېدېږئ. دا د دې دپاره چې ناڅاپه او په بېخبري کې حمله ونسي، ځکه په مدینه منوره کې د جنگ او ساتنې دپاره څوک نه و پاتې. دا خو دلته په مدینه منوره کې د مسلمانانو احتیاط و. د مرتدینو هغه راغلې ډله چې د عبس او زبیان و قبیلو ته بیرته ورغله ورته ویې ویل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خو زموږ غوښتنه ونه منل، مګر مدینه منوره د خلقو څخه خالی ده، نو د حملې دپاره مو دغه وخت او فرصت دی، هلته هیڅوک نسته. هغه د مرتدانو لشکر هم مخ پر مدینه منوره د حملې او جنگ دپاره حرکت وکړي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پوهېدی که چیرې دی د هغو د راتګ په انتظار وي او هغه لشکر دلته راسي مدینه منوره نیولی سي، نو یې ډېر ژر د هغه پاته کسانو څخه یو کوچنی لشکر جوړ کړي، د عبس او زبیان و طرف ته وررهي سو. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.